رڼا خوښه ده. نږدې ده چې په ډېر لږ بیه د نوي جرمن ټلیفون او سیم کارت د پیرلو تړون لاسلیک کړي. څومره ښه. خپلې ملګرې پاڼې ته دستي په دې اړه وایي. پاڼه د هغې له دې کاره چندان راضي نه ښکاري. د رڼا جرمني ژبه هومره ښه نه ده، ځکه نه پوهېږي چې د ټلیفون او انټرنېټ په قرارداد کې څه لیکل شوي دي. په قرارداد پوهېدل مهم دي، ځکه دا ډول قراردادونه په معمول ډول له 12 تر 24 میاشتو دوام کوي او لغوه کول یې سخت دي. د دې ترڅنګ رڼا یو ټلیفون لري، نو ولې بل نوی واخلي؟ ښه ده چې پاڼه شته او مرسته کوي. دلته ځینې شیان شته چې پاڼه یې لولي. د تړون د لغوه کولو مهلت څومره دی؟ کلني تړونونه باید د پای ته رسېدو له نیټې لږ تر لږه 3 میاشتې وړاندې په لیکلي ډول لغوه شي. که دا کار ونه شي، ښایي په اتومات ډول نوی شي. همداشان آیا له نوي کېدلو سره د قرارداد قیمت هم لوړیږي؟ آیا دا ټلیفوني تړون ټول هغه شیان لري چې رڼا ورته اړتیا لري؟ یا د هغو اضافي شیانو پیسې هم ورکوي چې اړتیا نه ورته لري؟ رڼا غواړي چټ وکړي او انټرنېټ وکاروي. خو آیا دا تړون په اتومات ډول د رڼا د کارونې سره سم ډاټا زیاتوي؟ که داسې وشي، نو د هغې د ډاټا اندازه به د تړون له اندازې زیاته شي او له دې سره به قیمت په اتومات ډول لوړ شي. د رڼا د ټلیفون په تړون کې د اروپایي ټولنې دننه اړیکې شته. خو آیا د دې اړیکو دقیقې محدودې دي؟ که رڼا له دې ډېره وغږیږي، ښایي د ډېرو پیسو د تحویل غوښتنه ترې وشي. رڼا کولی شي د ډېرو ناوړیا وړاندیزونو د غیر فعالولو غوښتنه وکړي. هغه کولی شي یو داسې تړون وکړي چې په میاشتني ډول لغوه کېدای شي. البته دا ډول تړون ښایي یو څه ګران وي. پاڼه همداشان ځان ډاډه کوي چې د رڼا د ټلیفون بسته د اړیکو ثابت نرخ لري او په دې نرخ کې له اروپایي ټولنې د باندې اړیکې او ځانګړې شمېرې شاملې نه دي. اوس چې رڼا له پاڼې سره په ګډه خپل تړون ولوست، پرېکړه یې وکړه چې اوس یې لاسلیک نه کړي. د غوره پرېکړې کولو لپاره هغه د هندبوک جرمني ویب سایټ ته ځي او په جرمني کې د ټلیفوني او انټرنېټي قراردادونو په اړه معلومات لولي.